حساب دی لکه نو څه پلان دی بوس یو مالدار سړي زوی دی او ډېر مال حال سره دی او هغه به اوچتول غواړي 1 کروڑ روپۍ به پکې وځي کروڑ نه په کروڑونو روپۍ دی سره نو پلار یې څه کار کوي پلار یې مصری دی دا اوس د سړي زوی دی د مصري زوی اوس مالداره د کوم ځای نه راغی مصریان په خپله ځان له غریبانان دي دا دې دا څه کوي باس اوس پرې ورسره موږ هم ایشتي وو تاسو کار ټیک نه کوئ که بیا هم غلط کار وکړو ټول شیندمه تاسو ته خو زه ښه پته ده که نه چې ګورې غریبۍ مونږ تنګ کړي وو باقي مونږ به څه کړو یاره بوس خالي ډزې کې تپوس مپوس نه کې چې د څه مصري دی نو زر وایه که نه د خدای نیکبخته د څه مصري دي د هغې نه مخکې چې دی اوس یو 50 ډزه ولم دا یې خوښه ده د څه مصري دي جیزونو ته انجنې کوي انجنې او بل نظیم خانانو له 6 جیزه په کرۍ ورکړي وو ارې ګوره څه ته بس روانېږې نو بوس ته خو په خپله ولاړې افغان شی که نه مړه افغان شی څټ صابون ومږم کم دی کس کم دی بوس دغه شین بنین چې اچولی دی دغه دی ها د شین بنین والا تاسو پناه شئ که نه نو چې اوس بیا دلته ډزې وکړم دلته راباندې ډزې وکړم نو بیا به خلک وایي چې دا چا ډزې وکړې مړه کلي راباندې مه خبر وې که نه بس په مزه داسې کار وکړه دا واده او سړي روچتوه سړي روچتوه ښه ورځې ورځې زه به دلته ولاړ یم ورځه که نه ډزې د باندې کوم ورځه که نه ورځه که نه السلام علیکم وعلیکم السلام د باندې د 200 روپۍ اخیستې دي دا زموږ د خیر ډېر ښایسته رامانه ولګېدو دا خو ماله چا جب کړی دی زمونږ خو ډېر مال خال دی که ستا په کار وي چې دلې درکړم واخله دا موبایل ونیسه چې دا درله زه درکړم دا واخله نه مه راکوه ما خو هسې خوښ شو نه مڼه واله که په کار دی واله مهرباني ریاضه راشي اوچته وایه اوچت که لکه دا څه دي بوس ته هغه سړی دی که نه کوم سړی ډزې راباندې کوم زر وایه هغه سړی دی که نه چې کوم د مالداره سړي زوی دی ارې اوچتوه په غېږ که په غېږ که ډېرې ته وړو راځئ بره چت کې خېجوې ښه سړی خو م راباندې ډېر لرې راوستو سړی کېنوې او توده کې وله پلار ته رینګ وکړه وی 10 کروړه روپۍ راولېږه 10 کروړه نو وی زوی به یې درلېږو ټیک ده بوس اوس ورته ټېلیفون کوم تاسو خو دې دا رومال لرې کړئ که نه چې څه حساب دی بوس راځه یو پر دې خبره ته کوم دلته راته وکړه که نه دلته کومې داسې زنانه دي ظالمه ډزې راباندې کوم که نه بیا پر دې خبره ته راځه بوس دا سړی خو موږ بدل دی اوچت کړی تا چې ما ته وویله شین بنین والا دی خو مقله شین بنین والا مې روچت کړی که نه پوه نه شوم چې دا شین بنین څه ټایم کې بدل شو زما سترګو باندې جال لاغې که څه رالل پوه نه شوم ما خو مې کار ونه کړ ای خوا راشه دا خو مو تا ته پته ده چې سړی بدل دی هم د ده پلار ته به رینګ وکړو که نه ویم پیسې راولېږه ته خو لا لیونې راشه د نمبر ته یې ډله بوس خبره صحیح ده راځه چې وشو پلار ته ټېلیفون کوه چې 20 کروڑ روپۍ راوړه وایي ډاکوان 20 کروڑ روپۍ غواړي شابه خو دې مسلمانه کور کې سمسۍ ته پوه شته زما نشته یې 20 کروڑ روپۍ کمه دي ولې پلار ته دې 20 کروڑ روپۍ نشته نه نو مړه دا ډمې وایي چې اوس دلته په ټولو ډزې وکړمه چې پلار ته دې ووایي ځمکه خرڅ کړه کور خرڅ کړه رینګ ورته وکړه ګوره سو ته مې ستړ خېجي ډزې کومه بلاو که نمبر بلاو که ته نمبر بلاو که زه ورته په خپله خبره کوم پلار نمبر دې بلاو که
ورکه بوسته ورکه. بنو هلو ستاسو وی مونږ را تختولې دي، مونږ ډاکوان یو. د مازدیګره پورې به 20 کروړه روپۍ راولېږي، زه به تاسې وښیم، او که دې راوند نه ډېږلې نو زوی به یې د سبا نور رانه ویني. سره 20 کروڑ روپۍ کمه دي. زه په خپله غریب سړی یم، د ټاټکي مزدور یم، ټیکهدار هم رانه تللی دی. زموږ خاندان کې دا څومره پټي او ځمکې دي، دا چې خرڅ کړو 10,000 روپۍ هم ترې نه جوړېږي. دا خو ډېر ښه کار کړی چې دا سړی هم تښتولی. دا به خو ماښام میشتو. دا خبره چې دا ګناه تاسو په خپله غاړه واخلئ، تاسو یې ولې. ده پسې خو دلته دونه قرضونه دي، زه دلته په شرمونو شرمولم. ولې بوس؟ د پلار د اواز نه داسې ښکارېده لکه دې ټول عمر کې چې هغه ډوډۍ نه خوړلې، د هغه خو خوله کې خبرې نښتې. بوس دا خو مونږ غرق شو، مونږ وی 1 کروڑ به پکې مونږ هم والو. دا څنګه چل دی؟ نو زه یم چې خپل سړي ته لږې ډزې کوم نه. ویله زه به یم دا خپل سړی لا ولولو بیا مونږ هم